د 200 هیوادوالو لپاره روژه ماتې دی او دا ګډ روژه ماتې به کوو د خیره سره راغلو وګرځېدلو او یو ښایسته خوسکی پیدا کړو چې وایخلي او مناسب غوندې څنګه مصارف پرې راځي دا بوس خوري او بوس هم قیمته دي شوتل او دا حساب کتاب دی ځانګړې داسې ده چې نن موږ د هیواد هندارې ادارې له لوري یو څاروی اخلو هغه څاروی به د ګډ روژه ماتې په موخه حلالو پروګرام داسې ښه پروګرام دی چې یو خوسکی دی او بس روان یې د خیر هغه به هلته ذبحه کوو او بیا به او کرالې ته راغلي یو دلته هغه دیګونه باندې شوي دي چې کوم موږ درته په وړاندې ویډیو کې درته ویلي وو وړاندې اناونس کې هم درته ویلي وو نسی یو ساعت نسی یو ساعت کې پخېږي دا انشاءالله استاد زما ستا خو نړیوالي هم ده ګوره چې کله د کاسه راته ډکولو لږ ګزاره وکړه بیا پکې دا د زموږ دیګی هم پوخ شوی دی او ماښام ته یو څو دقیقې پاتې دي او ګوري هم ډک کړه هغه م ورواستول تاسې بیا په انځورونو کې هم ګورئ رحمت پکې وریږي هم ډېوه دا روژه میاشت د ډېره مبارکه بس خوږه د روژه میاشت د ډېره مبارکه بس خوږه د روژه میاشت سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو یو پی اس انتخاب کړئ زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو نن یوې ځانګړې خپرونې ته ستاسې هرکلی کوم ځانګړې داسې ده چې نن موږ د هیواد هندارې ادارې له لوري یو څاروی اخلو هغه څاروی به د ګډ روژه ماتې په موخه حلالو او دا حلاله به په کونړ کې کېږي او کونړ ولسونو سره به دا ګډ روژه ماتې کوو را سره پاتې شئ نن میلې ته راغلي په دغه خیول ولسوالۍ میله کې به موږ څاروي اخلو خوسکی به اخلو هغه به له ځانه سره وړو هلته بیا حلالو په هغه باندې به د هیوادوالو سره یو ځای روژه ماتې کوو زه مهراب ګل مخلص یم او همدارنګه را سره په څنګ کې بیا عزیز ارمان دی را سره پاتې شئ مخکې ورځو دا ځانګړې خپرونه له همدې ځای پیلو په کونړ ور ختمو مخکې له دې چې دا خپرونه پیل شي یو څو ښایسته نظارې را سره د دغې سیمې ننداره کړئ بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو لکه څنګه چې په پیل کې مو یادونه وکړله چې د هیواد هندارې ادارې له لوري یو خوسکی موږ نظر کې نیولی چې هغه به حلالو روژه ماتې به پرې کوو هیوادوالو ته یو ښایسته روژه ماتې برابرو راغلو وګرځېدلو او یو ښایسته خوسکی هم پیدا کړو چې وایخلي او مناسب غوندې تر څو د هیوادوالو لپاره یو روژه ماتې برابر کړو دا خوسکی تاسې ګورئ د دې بیه هم ورسره وکړله او زما تره زوی هم را سره والد صاحب هم را سره او وام غوښتو دې سره غږیږو سلام سلام شو بخیر راغلی وعلیکم سلام نوم مبارک دې شوی نوم مې نور اعظم نور اعظم د کوم ځای د کونړ کونړ او خوسکی د کوم ځای دی خوسکی هم د خیوې دی همدلته اوسېږو ښه دا د خیوې دی او شامل کې اوسېږو بر شامل کې اوسېږي په څو دې ورکړه ورته دا مې ورته ورکړه په 12,500 په 12,500 افغانۍ ولې دومره قیمته ورکړو ولا ګران دي دا شی نه نو مصارف پرې راځي او څنګه مصارف پرې راځي دا بوس خوري او بوس هم قیمته دي شوتل او دا حساب کتاب دی پاسپورت تذکره چې لري کنه لري اوس کله لاره کې مونږ شي دا کم د نه لري کاغذات لري او لري کوم دي جب کې مې دي
هغه به بیا راکړي راته صحیح دی مشکل نشته ډېره مننه کور دې ودان دا به څومره غوښه وکړي ستا په نظر ولا دا مشران ولاړ ولا دا به بیخه وي کاکا اول ستړی مو شي دا خیر څه څنګه خی څومره جوړ غوښه به وکړي دا به چې وکړي څلور منه یا څلور نیم منه داسې غوښه کوي 4.5 منه غوښه او. یعنې 4.5 منه څو کیلو راځي څلور نیم کیلو 10 کیلو 10 کیلو 10 کیلو 10 کیلو راځي ښه یو 10 کیلو راځي ښه نو کیلو موږ ته په څو پرېوتو او وې سنجوي چې څونه راځي دا خو ډېر ګران پرېوتو که نه قیمت یې راته اخیستی دی والکه صبر کوه چې حساب کومه که قیمت به بیا نه اخلو صحیح دی حساب ورته وکړو حساب وکړه 2500 ویده مې چې وویل زه سم شوی 2500 تقسیم پر دې شو حساب که 414 روپۍ خو دلته موږ ته پرېوتو 414 بولا العالم کې کنه بولا العالم کې سره 420 نه دی هغه د پسه غوښه 420 ده دا خو ارزانه قیمت پرېوځي ښه دې نه بغیر هغه حسابېږي ښه نو څنګه که واخلو یې په 12 نیم زره قیمت خو دې نه اخیستې راته نه خو پلان مې وایي زه وایلی چې موږ بېغمه شو ډېر مې ګرځولی دی ډېره زیاته مننه درنو ملګرو ورځو کونړ ته او په کونړ کې به بیا نورې کیسې کوو راځئ په شړقنده باران وریږي او موږ سفر لرو ښایسته کونړ ته غریز کونړ ته او د سید جمال الدین افغان ټاټوبي ته او سفر په دې لرو چې موږ یو خوسکی اخیستی دی د هیواد هندارې د ادارې له لوري چې فیضان صافي او همدارنګه زما په ګډه مشوره باندې دا کار کړی دی دغه ملګري راڅري دا خو مې مشر زوی دی او دا مې بیا ملګری دی او دا مې داسې دی لکه ورور همدو سره غږېږو چې دا سفر څنګه دی تاسې ستړي مو شئ دواړه په خیر راغلئ مننه خیر اوسئ تم ستړی مه شئ په خیر ته خو هم زړه کې وایې چې همدا یو ځای روان یو بیا ستړي مو شي د چې شي راکړې بس نو درنو ملګرو په مخ کې خو به ستړي مو شي کوو باران نه خوند اخلي که نه والا ډېر ښایسته باران دی ماشاءالله یو خو موسم هم ښه دی او بل پروګرام داسې ښه پروګرام دی چې یو خوسکی دی او بس روان یې د خیر هغه به هلته ذبحه کوو او بیا به نورو ملګرو سره ګډ بنډار کوو روژه ماتې به هلته کوو ګډ روژه ماتې د هېوادوالو سره د هېوادوالو سره او وراره نه دې پوښتنه وکړو وراره نه وایي رښتیا زویه تا خو ماته ویلې که نه ستا وراره نه یعنې زما خو وراره دی او ستا وراره زویه څنګه دی سفر څنګه دی والا ښه دی قسم مه کوه صحیح خبره وکړه راته صحیح دی او صحیح دی او موټر چلولی شي که نه شي والا دې لار باندې خو نه شم چلولی بیخي تیز دي دا که نه کونړ لار لږه تیزه ده او سفر نه دې خوند واخیستو که نه روان یې په دغه لاره باندې او والا ډېر ښایسته موسم دی او سفر هم ښه دی او سفر هم ګوره خوراک ډېر ونه کړي هلته صحیح دی صحیح دی د خلکو په مخ کې ومې نه شرمې ګوره صحیح دی صحیح دی سړی خو مې پوه کړو وراره مې ته پوه کړو دا دې پوه کړو دا به اوس تا ته ګوري هماغسې به کوي ما ته خوراک وکړي هلته بیا هم کیمره ورته اچوم که ډېر خوراکونه کړي وو که نه بیا ورته حساب کوو معلومیږي وروسته به بیا ورسره ګپ لګو نو باران هم ورېږي لمدېږو او حرکت به وکړو د خیره سره انشاءالله صحیح ده نو عزیز خانه راځه چې ځو نو کونړ ته ځو درنو ملګرو راځئ
مبارزه دغه ځای دوه درې بوشکې دی ورته وویل که پیپ چې راوړی که نه یې بیا یو دوه درې بوشکې که نه هغه نه هغه دا خیال و چې ښاروالۍ والا دی هغه خلاص وشي هذا ودي كاسي خالد بس زي چې زه مونږه دا مونږ به وکړو ته دې سړي سره کومک وکړه خارج کاکا دا ته ویلې دا څه ویل سره دې نه مکه ده وای برخه لاولې دانیان څه دا وړه ځکه نه هم پروا نه کوي دا اوس راوړې مې دی سالت دي مخلصه مختلف عمر سفر د څکړه همدام کې پای کې ته څه مکمل تاسو حق دي په تیر ځل را باندې ځان غلې کو تاسو وکړئ نه پیژنم نه مې پیژنم ولې دروغ وایي او چې تا وپیژنم بیا موږ نه شي خلاص چې ته دا په پون نه کیږي دا پون دې شي څور موټر اوس ما تاسو پور ولاړ استاد دې اول تا هغه واچول وړي دی واچول ورپسې دې بیا پیاز واچول روچ یې نو او دې کې نو چې به ساده روز نو چې ته کیږي روز دوه کسان هذا غټ شی او جلد راوستل چې پرې ته جوړونه شي ته جوړ شو دا خو چې نکېږي خو خبرې کته پورته وای دا وای ماته د اسلامي امارات نه ډیر کویږي په اسلامي منځ ته راشي کرانه او دومره د جرم ورسره د دې اسماعیل په د کونه د خپل معروف کار دی ته چې تراوي یره فق مې نشي راځي دلته تر یو شخصي خبرې وکړه یو ورځ ما ته زم راځم سره کوم ما ته یو تاسو مرګ د ټول خلک خبره بس تاسو لګي ما جما سره لګي اوسې نه یو څه خدای ورته میته کامه کې موږ یو چا سره خبرې کولې لکه تاسو چې وګورئ ته خبر نشو کولای خبرې موږ څنګه کول دی وخت ته عمران نور سره شاګر ستین باندې خو چې لاړ ول چې کینا سو دا خبرونه چې دې ډېر کول دا چې وکړه ډېر خوندور راغلی موږ نه ځم د شور واچو کنه چې شي کیږي ودی شي اته موږ چې ور واچو پاګ د خوراک د شو خوراک خوراک غاډو ته د ټی پر او دا شي نو خو هغه نه موږ سره دې دفعه ما دا اچانک مخې ته راځي دا ډېر وایرل و او سٹارټ صفر نه صفر نو ماګه خو هغه او کنه ولې هغه هغه تا چې کیسه کړې چې کاسي د امریکای والا نه بلجیم والا بلجیم والا شریک سره ولې نه ویني شریف ور سره خو بس دا خو نشو دا خو راغلی هم دی پسې یار اوس کما خان ته ملمانه راشي هذا تشيك دا مخکې به دا چا هر یو خاص د مواد او شرکې بدل دی خو چې موږ راځي او هغه مخې نه بل ساده کده مواد او دې سره شیر کې د اوس لکه خپل په دې څو بدلادي بلادي تازه بلادي دا د برهلا به به چې ما خام د دې څه دي هر سره یو چې زستر کې دې پټي کنه لکه کډوال
یوه نه ده که نه من خبر وي خیر ته مشوره واله ما خو خپل نظر وي زه خو نن دا خلک په دې نه پوهېږم لنډ موضوع به دلته دا فیصل نه دی دا خبره د عزت وي که نه فیصل نه کې عادي انسان وي او خپل دا سړی به ځان دپاره د مېلمهپالنې وګورو دا کاچي به وکړو بیا د مشورې دغه اور نه دی کم دی کرکټ ګراوند څه دی دا لاندې دی خو خپلې میچونه لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی راورسېدو کونړ ته او په کونړ کې بیا کوم ځای دی کیراله او کیراله ته راغلي یو دلته هغه دیګونه باندې شوي دي چې کوم موږ درته په وړاندې ویډیو کې درته ویلي وو وړاندې اناونس کې درته ویلي وو او دا د هغه خصیم چې اغوستی و هغه دلته یې اچولی دا وګوره هغه شی دلته اچولی دی او پخېږي به درنو ملګرو دا د 200 هیوادوالو لپاره د 200 هیوادوالو لپاره روژه ماتې دی او دا ګډ روژه ماتې به کوو د خیره سره او د هغو چا د کور ودانې چې دغه روژه ماتې برابر کړی دی په سر کې فیضان صافی او ورسره دغه ځي ځوانان او په ځانګړي توګه ډاکټر صاحب او د فیضان نور وروڼه دلته موږ ټول راغلي وو دغه روژه ماتې به دلته برابروو د هیوادوالو خدمت به کوو هغو ته به دغه روژه ماتې ترتیبوو نو راغلي وو دغه شی به پخېږي استاده دې ورته ووایه ورته پاته وایه مه ډېر څه شوې څنګه یې ته راځه راپاڅېږه دو خبرې خو کوو څنګه یې نوم مبارک دی سید امین سید امین د کوم ځای د څوکۍ ما د څوکۍ دا څوکۍ ده که نه دا نارنګ دی دا کیراله ده چغسری دی چغسری دی ښه مرکز اسداباد پورې تړلې خبره ده ښه دې کې دې څه واچول دا قورمې دغه دی هغه وریجې نه چې دې واچول دې کې مې پیاز اچولي دي غوړي مې اچولي دي پیاز او غوښه مې نور مې شیندې اچولي لا ښه دې کې رومیان تاسې نه اچوئ اچول نه وروسته اچوو زموږ کور کې خو چې خلک پخې اول پکې رومیان واچوي بیا وروسته غوښه تاسې سرچپه کار کوئ نه هغه ترتیب غلط دی دا څنګه کېږي ما ته چلو خیر دا په دې خاطر دا لواب یې صحیح راځي دې کې بیا اوبه نه راپرېږدي بیا سرکړې راځي سرکړې راځي اوس صحیح شو دا دا اوس څومره وخت نیسي نیسي یو ساعت نیسي یو ساعت کې پخېږي دا انشاءالله استاد زما ستا خو نړیوالي هم ده ګوره چې کله د کاسه راته ډکولو لږ ګزاره وکړه بیا پکې صحیح دی اوس که راباندې کار هم کوې که خو بیا هغه وخت کې بیا راسره ګزاره وکړه څنګه دی خوښه ده صحیح دی او بل څه یې پخو دلته د خیر سره هلته څه شی دي وریجې دي او وریجو دپاره هلال شته دی هلال هغه دی ته راځه که نه له خوا ته ورځو ممیز کومه دي کومه دی ته خو رانه لاړې که نه ممیز کومه دي ممیز هم څه لکه ممیز راړی نه پتیله کې او دا هلال دي او دا د خپله استاد میده کړي که نه نه دا دکاندار میده کړي دي واغسل او دا د څه ور اچولي دي دا وریجې څه شی دي واچول پکې دې کې پیاز دي خپلې مصالې دي غوښه ده غوښه دې پکې اچولې ده څومره به دې اچولي استاده غوښه بس اندازتن ویاره نم دې شمارلی یو 15 کیلو به 15 کیلو غوښه وه او څومره هغه پکې پخې چې وریجې یوه تروړه ده یو تروړه وریجې پخې دا به نو یو نیم سل 200 کسانو ته کار وکړي بیا 200 کسان د صحیح کار 200 کسانو ته به کار وکړي ځکه چې هلته بیا ډوډۍ هم ورسره ده که نه قورمه هم ده 200 کسانو صحیح یو تروړه وریجې کار کوي ښه او که دغه پخلی موږ خیوه کې وکړو خیوه کې هم بیا راته کوی شي یاره څه یم استاده مثال کې اشپز یم ښه دا سړی ملګری ده ګورې دې د خاطر راغلی پیسې خو به نه اخلي بیا نه پیسې نه اخلي ښه دا الله رضا تبارک کار کوي ډېره مننه کور دې ودان ګوره هغه وکړه ښه چې کله دې غوښه ورکوله ماته بیا له شان زیات را واچوه صحیح نه بند کو نه ولې بند کي دې به مخکې راته ویې بیا به راته صحیح دی صحیح دی
وعده را سره وکړه درنو ملګرو کې غوښه زیاته را نه کړه بیا زه تاسو ته وایم صحیح دی را سره پاتې شئ دغه د پخلي پروګرام هم درته ښایو او بیا چې کله دسترخوان موږ خور کړو دا هیوادوال راغلل هغه صحنه هم درته ښایو بیا را سره پاتې شئ صحیح دی ډېره مننه رحمت پکې ورېږي هم ډېوه د ډېره مبارکه بس خواده د روژې میاشت د ډېره مبارکه بس خواده د روژې میاشت رحمت پکې ورېږي هم ډېوه د روژې میاشت د ډېره مبارکه بس خواده د روژې میاشت د ډېره مبارکه بس خواده د روژې میاشت ګناه پکې تویېږي توبه ګر شه مسلمان درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی دا د زمونږ دیګی هم پوخ شوی دی او ماښام ته یو څو دقیقې پاتې دي او ګوري هم ډک کړه هغه م ور واستول تاسې بیا په انځورونو کې هم ګورئ او دا د ځوان لګیا دی بس هغو کورنیو ته چې نږدې کورنۍ دي هغو ته دغه شوروا م ورسوي کور یې ودان الله دې باعزته لري بس دغه دی د خیره سره هماغه خوسکي او دا یې غوښه او ډېره خوندوره غوښه ترې راغلې ده او ډېر زبردسته او موږ دغسې کاچر ته برابرې کړي دي او دوه کسانو په سر به دغه یو کاسې ښودل کېږي او خوري به او دا ازبکي پلو ماشاءالله ماشاءالله ازبکي پلو خو ګورئ که نه ای زه راشه ازبکي پلو وګوره ازبکي پلو ماشاءالله دا د غوښې دا ده خو موږ ته نه راکوي وایي دا د مېلمنو دپاره ده داسې مېلمانه خو ناست دی بس چې مېلمنو ته ورسېده او مېلمانه وزر شول موږ به داسې وګڼه چې ماړه شولو د خیره سره کور یې ودان د هغه چا چې په دغه برخه کې همکاري کړې ده مرسته یې کړې ده الله تعالی دې هغوی ښاد لري او له تاسې ډېره مننه چې راسره وئ دغه برنامه مو تر دې ځای وکتله راځئ د خوراک ځای یو څو شاټونه هم راسره ننداره کړئ نور مناسبه نه ده چې هلته د ماښام اذان کېږي موږ چا سره خبرې اترې وکړو بس خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي تر هغه چې یو ځل بیا ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږم تاسې ټول په لایزال څښتن تعالی سپارم هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ الله په امان دلته یو ځای له ویسه دغه وراوړه دلته بیل دی دا هلته والته دي که نه هماغه ځای له ورشئ دا ونیسه بل سبق دی دالته اجازه لکه دا دی وګي کنه دا وري نه سر باندې کېده نه نه دا در در رسوي چې چرتون کېته وي دا به دا روح دې تاسو دا واشه خوش شنو راغو یو کس یو माना और तो वर्षा ए अमिनला में टेम्पुरा से हमें कोई नहीं अमिनला चिट्टू नहीं सही था کار چې خلاص شو په ارامه بند کړو کار به کوي نو څه تکلیف वाला मैं योदा ना जरूर का مغرب دا وريجي بس خوندم کوي ساميلو هم موبایل دې ویډیو جي په ویډیو دا به دې منه ته دې ملکه ایسا ما شاټ نه دیواله سر یو سره دا وای لکه ډوډۍ ویسې کنالتا ډوډۍ وړي دالته دالته وړي خالي شي وران بډې د کاسې خدا کې هاپا اے ما اجلا تور شاده شاټ وشو
کوڅ ټول پاتې کنه ما ته دې ته کسان ځي یا سر دا شته ته خو ورکو کنه هغه یې ماسي ناز دي سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې.